ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې ما اشاره درلوده چې د ټولنې په تخریب کې ونډه لري، دغه راز په اصلاح کې هم ډیره زیاته ونډه لري. موږ تاسې اوس وینو، ځوانان وینو چې د هر ځوان په لاس کې د ټولنیزو رسنیو اسباب دي چې موبایل دی. غرب یوازې د ځان په ګټه کاروي او کوم ځای کې چې د دوی په ګټه یو आवाज وي هغه دوی حمایه کوي او هغه د بیان ازادي بولي. خو کوم ځای کې چې د دوی په ګټه نه وي یا په نقصان وي هغه بیا د بیان ازادي نه بولي، بلکې هغه دوی ځان ته حق ورکوي چې دغه سانسور وکوي، دغه مخنیوي. دا د هغه يهودي جال برخه ده چې غواړي د میډیا او مطبوعاتو له لارې نړۍ تسخیر کړي. لیکن الحمدلله په افتخار سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې ټولنیزې شبکې او نور ټولنیز فعالیتونه دا د افغانستان د اسلام پالو مبارزینو په لاس کې دي او موږ الحمدلله په دې ډګر کې بریالي یو.